شیطان بهرنی دشمن دی ادا بار نه کوشش کوي او حمله کوي خو د بار نه چې دشمن راځي نو دا قانون دی د کور دشمن چې ورسره ملګري نه دا غلا نشي کولی دی به الغلا کوي چې د کور دشمن ورسره ا د کور دشمن دله پناه ورکوي دله امن ورکوي د ده سهولت کاري د ته کار اسانۍ دا قانون دی نو دا شیطان د ده سهولت کار په دې وجود کې دننه او د دې شیطان جاله په وجود کې دننه هغه دا نفس دی دا دوه دشمنان دی دا شیطان راشي او په دې خپله جاله کې کینی دا نفس ورته ټولې لارې ښیي دا نفس دی شیطان ته ټولې ګودرې ښیي چې په دې طریقه به دا سړی بربادو په دې به یې د خدای نه لرې کو په دې چل به د الله نه دشمن کو نو دا دوه دشمنان دي نو انسان خامخا په ګناهونو کې دي سرکۍ پرېږدي یې نه او ګناه هغه عمل دی چې انسان پې د خدای نه لرې کېږي لیکن بل خوا که ته وایې دا خو دوه غټ دشمنان دي نو دې سره به څه کوم د دې دوو دشمنانو نه به ځان څنګه بچ کوم هغه دشمن چې ته یې پېژنې او تا ته ښکاري نو ځان به ترې بچ کړې هغه دشمن چې تا ته معلومي نو ته به په هغه ډزو کې د هغه نه به ځان بچ کې لیکن کم دشمن چې تا ته ښکاري نه او کم دشمن چې تی وینې نه او کم دشمن چې ته په هغه د کوتک یا د ډز غزار نشي کولی نو دغه شو دشمن سره به څه کې نو الله پاک فرمایي دا اول خو کوشش کوه چې ځان د ګناه نه بچ کې ګناه مه کوه الله خفه کېږي او چې کله یو ګناه ته دې زړه وشي او دا شیطان دې ګمراه کوي نو خپل رب حاضر کا بس اخرت حاضر کا قبر حاضر کا ځان ته د خدای لوی حاضره کا او د دوزخ غرغنډې را یادې کا چې که دا ګناه مې وکړو دې وخت کې زه مړ شومه هېڅ پته د ژوند او د مرګ نه لګي نو د قبر مې تباه دی او ځنکدن مې تباه دی او اخرت مې تباه دی او ټول عمر به په دوزخ کې پروت یم بیا به څه کوم چغې به وه که بیا هم انسان دی او غلطي وشوه او ګناه وشوه نو دویمه لاره اسانه خدای مونږ ته ښولې ده او دا ده چې ما فورا توبه وباسه فورا معافي وغواړه او توبه وباسه نو چې توبه دې وویستله نو الله به دې معاف کړي یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم دا الله څه وایي یاره څه مهربانه الله دی څه مهربانه رب دی یا عبادی اے زما بندگانو یا عبادی اے زما بندگانو کم بندگان اسرفو علی انفسهم اغا بندگان چې ځان سره زیاتې کړي زیاتې ځان سره کوي که د خدای دشمني کې د خدای خدایي نشي کمولی ځان سره زیاتې کوي ځان تباه کوي ځان آخرت ته غورځوي ځان قبر ته غورځوي ځان دوزخ ته غورځوي نو یا عبادی اے زما بندگانو کم بندگان اسرفو علی انفسهم اغا بندگانو ته وایي چې په ځان یې زیاتې کړي اسرفو علی انفسهم په ځان دې زیاتې کړي دي ځان دې تباه کړی د خدای دشمني دې کړې ده ګناه دې وکړه په ګناه الله خفه کېږي الله دې خفه کړو چې الله دې خفه کړه ځان دې تباه کړو نو څه چل دی لا تقنطوا من رحمت الله د خدای د رحمت نه مایوسي مه کوه الله څونه ښکلی لفظ دی د خدای د مهربانۍ نه مایوسي مه کوه ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله پاک ګناهونه بخي انه هو الغفور الله بخونکی دی معافي به دې کوي فورا الله ته رجوع کوه توبه وباسه معافي غواړه یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېناست اور اتلو سره رسول الله مبارک ته وی انی اصبت حدا یو ګناه مې کړی دی د خدای پوله مې کراس کړی دی ګناه مې کړی دی ما باندې د خدای حکم جاری کړ صحابانو خو چې به داسې څه غلطي وشي فورا به رسول الله مبارک ته راغله حضور پاک ورته غږ ونه کړ بیا راغی بیا راغی بیا راغی رسول الله مبارک ګوره دا ستومانه و دا څو ستومانه چې سړی ګناه وکړي که په خولې دا مونه وایي چې الله ما معاف کړي او په خولې توبه مونه باسي خو چې دې ستومانه شو به دا توبه ده الندم توبتون ستومانتیا دا توبه ده بس
پشیمانی ستومانتیا دا توبه ده حضور پاک ورته فرمایل بیا ولا راغی وی د الله رسوله ما سنگین جرم کړی ما ګناه کړی ده او که د خدای څه حکم وي په ما باندې قایم کا رسول الله مبارک ورته فرمایل ما سره دا منځونه وکړل وی ځه قد غفر الله لك حدک ستا ګناه خدای بخلی ده ګوره اسانه علاج شو بس چې یو سړی په ګناه ستومانه شو دی راغی او دی وایي چې الله ما ګناه کړې ده او زه معافي غواړم بس د ګناه دا ستومانتیا دا علاج دی ده الندم توبته موږ ولې د خدای نه مایوسه یو ګناه به په دې دنیا کې چې ته اوسېږې څوک به داسې چې د هغه نه به ګناه نه شوي الله په حضور کې توبه وباسه یو ذات ومنه چې هغه د ما ګناه معاف کوي یو ذات ومنه چې په ما مهربان دی یو ذات ومنه چې ته هغه ذات په دې خپل زړه کې لوی وګڼې چې الله ته ګناه بخې هم او نیوکه هم پې کې هېڅ هم نشته حسن بصري رحمت الله علیه یو شاګرده وه مرید یم او شاګرد یم وه هغه زمانه کې چې به سړو درسونه کول نو د پردې نه پورې غاړه به زنانه هم ناستې وي یو خوا به زنانه وي د پردې نه پورې غاړه بل خوا به سړي زمونږ ډېر لوی لوی زنانه تاسو ګورئ په حدیثو په دې کتابونو کې زمونږ په استادانو کې را روانې دي غټې غټې ښه زنانه عالمانې زمونږ په احادیثو کې استادانو کې را روانې او هغه د هغې ښځې استاد څوک بل سړی او لوی لوی علما او شاګردان ښځې راغلي دي حضرت عائشة صدیقې رضی الله تعالی عنها نه ډېر لوی لوی سړو علم زده کړی دی او حدیث یې زده کړی او دقه رنګې د ډېرو لویو لویو محدثینو ښځې شاګردانې دي زمونږ کتابونه ترې ډک دي دا ښځه د حسن بصري رحمت الله علیه شاګرد هم و مرید هم و حضرت حسن بصري د ده د پلار نوم یسار و حسن ابن یسار بصري تابعي و ډېر لوی محدث و عالم و نیک سړی و تابعي خو اسم چې کم محدث وي نو خبرې پکې نه پکار خدا د طریقت خاونده مو د زمونږ د طریقت چې دا کم څلورې سلسلې دي په دې ټولو کې د حضرت حسن بصري رحمت الله علیه نوم پروت دی او لوی استاد دی محدث دی د حدیثو شیخ دی د دې ښځې یو زوی او کونډه شو ماشوم زوی ورته پاتې شو او خاوند یې مالدار مال پاتې شو دې ښځې دا نیت کړی و چې زه به په دې خپل بچي د الله قرآن یادوم حافظ به جوړوم او د هغې نه پس به په دې خپل بچي د پیغمبر د حدیثو علم کو او دې ښځې د خپل بچي د خاطره دویم خاوند ونه کړ خپل سر یې سپین که د دې دویم د دې خپل بچي دپاره او خپل ځواني یې خورې کړه یعنې هغه زمانه کې دا رواج نو هغه زمانه کې چې بجینۍ کونډه شو فوراً بیا بل خاوند کو هېڅ پروا نه وه لیکن هغې خپله ځواني زړه کړله خپل سر یې سپین که او خپله زندګي برباده کړه صرف دې دپاره چې زه د خپل بچي تربیت وکړم که بل خاوند کومه نو خو به زما د دې بچي مهرنۍ پلاري به د ما د بچي څه خیال وساتي او پې خپل خدمتونه کوي او پې خپل څاروي سره به پې خپله زمینداري کوي د نوکر په شان به استعمالوي نو څه دپاره د خپل بچی بربادوم او دا هم وورئ کومه زنانه چې د خپل بچي د خاطره یا د بچو د خاطره خپل سر سپین کړي چې د دې خپلو بچو خدمت کوم او بل میړه نه کوم بل خاوند نه کوم که بل خاوند مې کو زما د بچي به برباد شي د رسول الله مبارک وینا ده دا ښځې له جنت لازم دی بس د دې ښځې نه ساه وتل او جنت ته رسېدل دې خپل ټول خواهشات قابو کړل دې ښځې ټوله خپله زندګي قابو کړه چې د ښځې خاوند نه او ماشومان بچي ورته پاتې شي دا ښځې ژوند خو ډېر ګران دی دا خو چې بل خاوند وکړي نو زره دې ژوند د سرسورې به پیدا شي په دنیا کې نو چې دا قانون دی چې کومه ښځه دا سر سپین کړي د بچو د خاطره بس دا جنتي ښځه ده دې کې دویمه خبره نشته نو دې ښځې هم د خپل بچي د خاطره خپله ځواني خاورې کړه چې په دې بچي به زه داسې علم کوم لکه حسن بصري چې وي خو قانون دی زموږ د فطرت یو مصیبت دا دی چې هلک د مور نه نه یېرېږي د پلار نه یېرېږي او چې پلار مړ شي نو خلک د ماشومانو ته نیازبین ګوري بیا خلک وایي یتیم دی هر سړی په سر لاس راکاږي او که دې روانې هم کوي نو څوک ورته غږ نه کوي وي دا یتیم دی او مور هم ورته غږ نه کوي
یاره پلار یې مړ دی بل څوک هم ورته غږ نه کوي یاره پلار یې مړ دی نو دغه هلکان عموما بیا بې سره شي څوک ورته غږ نه کوي اصلاح ونه شي دا ماشوم هم دقسې به لوېده مور به ورته نصیحت کو خوند یې نه کو لوپر شو لوفرانو سره به ګرځېده لوفرانو سره به په ګندګیرۍ سر پلار جایداد به یې ورو خرڅاو او یې په لوفرانو لګاو په ګندو ملګرو مور به ورته ژړل او نصیحت به یې کو ای بچې ما دا ځواني چې خورې کړې د دې دپاره نه چې ته دا مال دولت په هلکانو والوځې او په لوفرانو دا ما صرف دې دپاره وکړه چې ستا نه خدای عالم او حافظ جوړ کړي مینت زاری جړه فریاد چې څه د مور زده و هغه یې پې کول خو هلک نه سمېده ګنده مجلس چې وي دا سړی بربادوي بچي چې اولادو نه چې ملغلره جوړی د ګنده مجلس نه ساته په بچو دا مینه مه کوئ ډېر هلک پلاران په بچو مینه کوي که هغه خپل یار دوست سره ګرځي او ګنده دوستي نو دی وي دا زوی به مې خفه شي که دې زوی ته ویم چې دې ګنده دوست سره مه ګرځه دی به خفه شي دی خفه نه شي خفه دی شي خو بچو خیال وساتئ ماحول د بچو ټیک کې د بچو د مخکې نه کنټرول کې راولی په خپله چې مانځله ځې بچې ځان سره بوځه سار وختي مانځله ځې بچې ځان سره بوځه ماسخوتن مانځله ځې بچې ځان سره بوځه بچې د لاس نه مو باسئ قسم دی که په ماشوموالي کې هم دا بچي د لاس نه ووتل ستاسو د کنټرول او د قابونه بار شو په خدای چې سخوندر به ترې جوړي سبا په مور هم رالګي او په تا هم رالګي او نن سبا خو ډېره لویه فتنه ده ګورئ نن سبا زمونږ دا وطن خو ښه دی زه کله کله وایم زمونږ د دې کلو دا ښځې جینکې او زمونږ د کلو دا هلکان به په پټو سترګو خدای جنت ته بوځي چې دوی د خپل نفسونه قابو کړي دي او دا زنانه خو به په پټو سترګو جنت ته ځي که خیر انشاءالله تاسو ورشئ پنجاب ته او لاهور ته او اسلام آباد ته او کراچۍ ته وګورئ په خدای مې د قسمي د خلکو لونه بار شپې کوي مور پلار ته پته یې ورته نشي ویلی چې بچې دا د کور نه بار ولې شپه کوي جینکۍ ټولې د کور نه بار شپې کوي هلکان نوجوانان ټول د کور نه باري او په ګندګیرو پسې ګرځي داسې یو حال شروع دی نن سبا ټول هلکان د پلارانو د قابونه وتې دي بس پلار یې وایي پرېږده هلک دی خفه نه شي پرېږده هلک ته چې سیل سپاټ وکړي او جینۍ پرېږده خفه نه شي پرې چې خپل سیل سپاټ کوي په خدای مې د قسم هلکان او جینکۍ نن سبا په هوټلو کې او په پارکونو کې یو بل سره شپې کوي او په دې یونیورسټو په دې کالجونو کې د هلکانو د جینکو هغه دوستانې جوړې دي چې دې درته په خولې د شم ویل مونږ خو خبرېږو مونږ ته خو هر څوک ال وایي مونږ نه خو د مسئلې تپوس خلک کوي الله ته وایي د هر څه نه خبرېږو راته پته ده په خدای مې د قسم ډېر بد حال دی قسم مې راته په جومات کې وخوړ خپل بچي قابو کې خپل زامن قابو کې خپلې لوڼه قابو کې د ماشوموالي نه خپل بچې ځان سره بوځه مه پرېږده ګورې بیا به درته لوی مشکلات به راته جوړي او قبر کې به سزا تا ته میلاویږي عذاب به تا ته میلاویږي پاتې کېږي خو نه رسول الله مبارک فرمایي حضور پاک دروغ خو نه وایي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته څنګه چې شپونکي له دې ګډه چیلی ورکړه چې دا سره وه او د هغه نه یو ګډه چې ته روکه شوه نو ته تپوس کوي تا ولې زما د ګډې خیال نه دی ساتلی دا ولې روکه شوه دا شرمخ ولې وخوړه دقه رنګې به د قیامت پر ورځ خدای تا نه تپوس کوي چې دا بچې خو د لسو دولسو پنځلسو پورې ستا په لاس کې و که نه تا ولې دې منزله نه بوته دین دې ورته ولې نه ښو د مولا نه دې ولې لر کړی تا د خو پار جومات کې مولا ناستو تا د خو پار هر جومات کې مدرسه وه هغه شیخ هم ختم شو چې پخوا به چې ته مدرسې لرې لرې به وې اوس خو پار جومات کې تا ته مدرسه ده په هر کور کې تا ته جینکو مدرسه ده او په هر کلي کې تا ته یوه مدرسه نه پنځه شپږ مدرسې دي نو ولې دا بچې دې مدرسې ته نه راوسته دې د ما د قرآن نه ولې لرې کو دی خو ستا قابو که ته ډېر هم ووایې چې الله ما وس پې نه کېده الله به دروغ مه وایه چې د څلورو پنځو کالو ستا ښه په وس کې چې د شپږو د اووه اتو کالو ستا ښه په وس کې ما خو تا ته ویلي د پیغمبر په ژبه چې علمو اولادکم الصلاة وهم ابناء سبع چې بچې د اووه کالو یې مونځ ورته ښایه ما نو ویلي وادربوهم علیها وهم ابناء عشر او چې لسو ته ورسېږي او بیا مونځ نه کوي نو بیا ته غزاره مه باسه ما خو ته چلم ښولې الله به وایي ما خو درته طریقه ښولې وه چې د اووه کالو شي مونځ ورته وښایه چې مونځ ورته ښایه عقیده به خامخا ښایه چې د لسو کالو شي بیا والم شي لسو کالو بچې تا ته رابرغېدی شو تا ولې مونځ سره نه بلده
یو سړی ماله راغلی زما یو دوست دی ډاکټر دی د هغه په واسطه ما ته وایي چې زما یو ډاکټر دی او هغه راځي تا سره یو څو خبرې مشوره کوي یو ټایم وله ورکړه نو ما وی سهار وختي دې راشي د دې ډېره موده وشوه نو زه به ورته بلکل چې څه مسله نو ما ته دې وایي چې زما نه څه تعاون کیدی شي زه به وکړم سهار وختي راغی ما وله ناشته تیاره کړه ما ځان سره بیټک کې کښېنم پخوا زمونږ هغه زوړ بیټک دی کې مې کښېنم ما وی څه ډاکټر صاحب څه مسله ده یاره په پړق پړق په ژړا شو ما د هغه خپل دوست ډاکټر د مخه ومیلمه مو نو ما وله ناشته تیاره کړې وه هغه ناشته یو پیاله چای زما د ډېر زور د وجې نه وڅکله ما ته مولوي صاحب تېرېږي مې نه مسله څه وه مسله دا ده چې زوی مې لوپر دی او ټوله ورځ د خپلو لوپرانو دوستانو سره په چکر وګرځي او دا نه چې ابټاباد ته ملګري بوځي یا مري ته ملګري بوځي نه د سنګاپور ټکټ یې ولکه یولته بوځي ملیشیا ته بوځي بار دنیا ته بچي بوځي او زما مال دولت خرڅوي او ملګرو له ویزي وکړي ټکټونه وکړي او په خپله هم لاړ شي او دا 10-12 ورځې بار تېرې کړي په زناکارو پسې ګرځي او بیا ملګرو له ګفټونه هم والي دا زما دوستان دي دا زما د رونو نه زیات دي زما ټول مال یې تباه کړه او اوس راته وایي کور خرڅ کا زه ګټم کور خرڅ کا یا بچې دا هم ستا دی زما بل زوی نشته ته مې زوی یې لور واده ده ته مې زوی دا مال ټول ستا دی د خدای خاطر وکړه ګورې مه کوه دا هلکان دا ملګري دي لوپران نه پکارېږي وایي ما ته وایي چې زما دې خرڅ که که نه زه به څه کومه دا مور به دې څه کوي وایي خپل کار کوي ما ته وایي مولوي صاحب بېګی هم را باندې ډزې کړي دي خدای بچ کړي او ما ته وی د مرګ ډېر آسان علاج دی داسې به یې مړ کړم چې دی به کټ کې ودي او ما له داسې علاج را دي چې دی به سهار مړ پروت وي څوک به ته خبر هم نه خو زوی مې دی لاس مې نه ورځي الله پلار ته ګوره زوی ته ګوره دې کشرانو ته ویم چې ای بچې د پلارانو لحاظ وکړئ ګورئ په خدای مې دې قسم دا پلاران دا اسې بوډاګان نه دي دوی چې دا ملا ټیټي کړي دی تاسو لپاره کړي دي دا پلاران چې نن په کونټۍ ګرځي له دې بچو دپاره ګرځي دي خپلې ځوانۍ تاسو له خوړلې دي دې پلارانو تاسو له پټو کې سسکورې والي دي دې بوډاګانو پلارانو تاسو له په بیلچې راښکلي تاسو له د شپې بخورې کړي دي تاسو له ګوډونه کړي دي دې پلارانو تاسو له پردي خدمتونه کړي دي نن بوډاګان دي دا ځواني تاسو له خوړلې ده لوفرانو بچو خدای ته وګورئ د خپلو پلارانو ومنئ د خپلو میندو ومنئ مه کوئ تباه به شئ غرق به شئ نن کشر کل د مور او پلار نه بیزاره دی نن د پلار قدر نشته د مور قدر نشته غلطي خو د مور او پلار ده چې لارې ورته نه ده خو د بچو ته مې هم د کشرانو ته مې هم چې څوک هم زما بیان اوري د خدای خاطر وکړئ په خپله ځوانۍ غرور مه کوئ په خپل هلکانتوب غرور مه کوئ که الله رونی وی قسم په خدای کم ته څوک خلاص کی زما د په رب قسم یې کړی ته څوک خلاص کی که الله رونی ولی د جنکو ته م ویم د مور پلار قدر کوئ عزت کوئ احترام کوئ د هلکانو ته م ویم چې د مور پلار قدر کوئ عزت کوئ احترام کوئ پلار به راته ګورېږي خیر دی ستا د فایدې دپاره پلار به څپېړ هم در کوي ستا د فایدې دپاره پلار به کنځل هم درته کوي ستا د فایدې دپاره کوي په تیړه خوږېږي ته داسې ماشوم خو دنیا ته نه راغلی تا سره خو ډېرې خوارۍ شوي دي ته خپل بچي ته وګوره خپل زوی ته وګوره خپل لور ته وګوره څومره دې ورسره خواري کوې دقسې تا سره هم چا خواري کړې ده ټوله ورځ پلار غریب دکان ته لاړ شي او بوډا پلار دی لاسونه رپي داسې وجود رپي او ملا رپي او ماسخوتنه پورې دکان کوي تا له پیسې ګټي ستا د واده غم کوي ستا د کور غم کوي دا پلاران یعنې په هغې خو یاره باره تېره ده مور پردي لوښي انځي ټوله ورځ پردي خدمتونه کوي ستا دپاره یې کوي په کار دا دی چې بچی د کور نه وځي د مور پلار نه تپوس وکړي چې بابا بیبې لاړ شم که وایي چې نه بلکل نه بلکل نه ما نه طالبان تپوس کوي وایي مور او پلار راته وایي چې زموږ کلي کې سبق وایه او بار مزه وایم بلکل د مور پلار ومنه هملته وایه خیر و خلاص چې مور پلار خفه کېږي چې لرې مزه په دې کلي کې وایي په دې کلي کې وایي
علم حاصلول د مدرسې دا چې کوم لوی علم د فرد کفایي دی هغې کې د مور پلار د اجازت ضرورت دی ته ګوره چې خدای در باندې مهربانه کېږي او که نه هلکانو مور پلار پرېښي هېڅ پروا هم نه ساتي په کومه چې لاړ او په کومه راغی دا ځکه وایم چې خدای ګواه دی ما ته ډېر مور او پلار دا تپوسونه کوي چې مولوي صاحب بچي نافرمانه دي مولوي صاحب څوک ما بچی چې په یوه ځي په بل راځي تپوس ته نه شم کولی چې چېرته لاړئ المته نه وایي مور ورته غږ نه شي کولی مور ورته نوکر هم نه ښکاري مړه ته په دې وجود غاوېرې په دې ځوانۍ غاوېرې په دې حسن غاوېرې په دې سترګو په دې پوزو په دې خولې په دې لاسونو غاوېرې په خدای کې که راونیولې چې ته ستا چا پلار هم دې تا خلاص کړي بیا د خدای د په صبر دوکه کېږه ما د خدای په حلم او د خدای په صبر مه دوکه کېږه دا سوچ مه کوه چې ما زما د نیوکې څوک نشته الله ګواه دی چې شته دا سوچ مه کوه چې د پلار خفه کړمه نو د پلار مې خفه کړه د ما نه څوک تپوس نه شي کولی په خدای مې د قسم چې د پلار خفه کولو تپوس به د نه الله کوي قسمین مې راته وویل د پیغمبر د حدیث مفهوم دی مور دې خفه کړه د مور د خفګان او د مور د خفه کولو تپوس به د نه رب العالمین کوي دی خو بوډا دی ما ته څه نشي ویلی الله خو بوډا نه دی دا خو بوډا د ما څه نشي ویلی الله خو بېوسه نه دی الله کولی شي تپوس څومره کشر کول دی ولکان دي او زما بیان اوري بچې د ما در باندې له خفه کېږي مه کوئ د مور او پلار قدر وکړي مور او پلار نه بې سلا بلکل موزه که ستا یو لک روپۍ هم تاوان کېږي او مور وایي چې نه وی ښه چې ستا 100 لکه روپۍ هم تاوان کېږي او مور او پلار وایي چې نه وی ښه ودې شي ستا تاوان مور او پلار به خوشحاله او مور او پلار لم پکار دي چې بچې د لاس د نو باسي ګورې نقصان ټول د مور او پلار دی ماشومې د لاس نه ایستلی نو ما ته هغه ډاکټر صاحب وایي بېګې هم راباندې ډزې کړي یا بچې تا له کوم مالکې خرڅ کړه اوس نه خرڅ کړه بس پیسې ګټم الوځئ پلو پرانو الوځئ ما وی ډاکټر صاحب بس یو تپوس ته نه کوم خفه کېږم مې تاسو هم خلکو له چې علاج کوئ اپریشن کوئ نو دردوئ خو هغه درد د هغه د فایدې دپاره مې زه هم درته یو خبره کوم لږ د دردوم خو ستا د فایدې دپاره خفه کېږم اپریشن دله کوم مې تا به دا بزوی ځان سره چې تر جومات ته منزله نه بوتلی چې ته به یو سې روزې له نه تتلی نه بریدې بوتلی چې ته یو شبې جمعې له بریدې ځان سره نه بوتلی چې ته جومات ته بریدې نه بوتلی مولا وایي زه نه یم تللی نو دی به مې څه بوتل خبره خلاصه شوه خبره خلاصه شوه تا ته سخوندر جوړ کړی دی کوم څښې چې ته په خپل موږي لوی کې او هغه څښې جوتي نه کې او دا زمیندار ناسې تپوس ته وکړه او کار پې ونه کې او ته ورته بوتاوه کې او ته ورله ونډه ورکې رښتیا ووایه هغه څښې په خپل مالک رالګي او که نه رالګي مس خوندر ورته وي مس خوندر اول خپل مالک وي مس خوندر او که په قربانۍ خرڅې او میلې ته بوځې چې ته یا اسې خرڅې نو په 20 پړو برې تړلي او ټوپونه به وي ولې او چې کم څاروي دي جوتي که زه خو تاسو زمیندار یې ما خو هم زمینداري کړې ده ما ته خو پته ده چې کم غوی دی جوتي که او یوې ته دې واچو خوراک وله ښه ډېر ورکوه او جوتي دې که او یوې ته دې واچو او کم غوی هغې باندې بار شروع کړو چې په ده زه بار کوم او کم دې ریړې ته واچو او ریړې پې ګرځې رښتیا ووایه چې هسې ورته برنده مه ګورې نو یریږي حاجي صاحب رسول الله حاجي صاحب داسې ده که نه ته خو هم زمیندار یې که نه یو خو د لاس کې نه راغېشته خو زمیندار خو یې که نه ما خو یو یم کړې ده یو ځل د هغوی خپو لګېده پس اسپار شیر پاو کې بهر کې زمارونو زامن جوتی کې زوی سره ښه کې نو جوتی کا زوی سره ښه کې نو کار ته یې واچوه په الکانه کې زوی سره چې ښه کې نو جومات ته راوله زوی سره چې ښه کې د زوی نفرت مه پیدا کوه د دین نه بس دا زوی به کامیابي نو مې ډاکټر صاحب اوس څه کې اوس خو خوندر دی تا په خپله مونځ نه دی کړی هغه دی نه دی بوتلی تا په خپله دین مې شاید چې مونځ به موله نه ورځي یاره پته نه لګي راته سکول کالج ته تللی دی نو ما خو مولاله نه دی بوتلی اوس ټینګ شوه ده اوس څه کې اوس تا دا لاس نوتی دی اوس به پته را لګي پریدي به دی نه هم تا باندې به را لګي
اوس لړم دی لړم د لړم بچو ورته وایي په اردو کې او متل د اردو دا دی چې بچو کې فطرت میں ڈنک دینا ہے بچو کے فطرت میں ڈنک ہے د لړم فطرت دا دی چې ټک په درکوي پرېږدي به نه بس هغه اوس لړم شوی دی زما دا خبرې واورئ په دې عمل وکړئ بچي د لاس نه مه وباسئ هلکان د لاس نه مه وباسئ دا مینه پرې مه کوئ چې دی هلک دی او زه پرېږده خیر دی خفه به شي دا مینه مه کوئ په جینۍ چې زه وله غټ موبایل راوړم په زوی او په هلک دا مینه مه کوه چې زه وله غټ موبایل راوړم دا مه کوه دا محبت مه کوه قرآن وله راوړه لاس کې ورته کېده کتاب وله راوړه لاس کې ورته کېده مولا لی بوزه مدرسې ته وایي یو بل دوست مې ډاکټر دی د دې هم ډېره موده وشوه په پینټ شرټ کې به ګرځېده اوس هم خیر پینټ شرټ کله اغوندي او کله نه اغوندي او ګیره برېت اوس هم خرئ نو ما ته یې وایي چې یاره هلکه زه خیرات کوم صدقه کوم داسې خبره کوله نو ښه صدقه کمه یوه ده ما یې لکه مدرسې له ورکوه نن سبا مدرسې نه ښه صدقه بله نشته مدرسې کې به پې طالبان ډوډۍ وخوري دین به زده کي که په ګاونډ کې څو غریبانان وي یا پرشته کې هغې له مه ورکوه خو مدرسې له ده او مې لکه حضرت یو لاره ښیم یو چل کوه مې ډاکټر صاحب تا سره نږدې مدرسه ده ورته مې مدرسه مښوله مې هغه مدرسې ته اتوار په ورځ د چوټې وي نو ته مهرباني وکړه هغه مدرسې ته تم ځو دا بچي م بوځه مې ګورې دا ټولې قصې مې ورته وکړې هغه بل ډاکټر هغه پېژندل هغه قصه مې ورته وکړې ما ته پته ده نو ما ته ټلیفون وکړو ما ته وایي مولوي صاحب وی هغه بچي مې بوتلل مدرسې ته نو یې ما ته وایي چې یاره بابا دا څه په مصیبت ته اړولي یو مونږ خو نه په دې سبق پیږو او دا مولیان او طالبان دی او نیغ یو خوا بل خوا ګورو کله په یوه ډډه وړو کله په بله ډډه وړو دی په دې بچه ته مري ته تلي اسلام آباد ته چکر به مو والیو بابا تا به مو والیو دا څه په مصیبت اړېدلي دلته خو پیسې د مدرسو والا پیسې غواړي پیسې ورکوه که نه دی سوچو ما ورته وایي ډاکټر صاحب که ما سره دې تعلق وي زه ستا په بچو خفه شم ګورې دا بچي به هغسې جوړېږي دا بل ډاکټر په شان بوځه مدرسې ته هېڅ ته نه کوي مې یو کار وکړه که نه مې ته به هم په دې پوړ لږ کښېنې که نه او ما وی دا بچي به دې په دې پوړ دې طالبانو سره کښېنې که نه د دین طالبانو سره نو که په هېڅ نه پوهېږې د خدای رحمتونه خو په دغه قرآن او په سنتو ورېږي هغه رحمتونو لاندې خو به راشئ که نه دا چې کوم ځای مدرسه کې د قرآن درس د خدای رحمت ورېږي کوم ځای د پیغمبر د حدیثو درس د خدای رحمت ورېږي نو هغه رحمت لاندې خو به راشئ په هېڅ هم نه پوهېږئ که نه وی زه صحیح ده داسې به وکړو بل اتوار بیا ما ته بیا ټلیفون وکړه هغه لږ ټوقیم دی ټقالیم دی نوم یې نالم ما ته یې مولوي صاحب هلکانو خو ورو ورو لار واغېسته او ډېر زیات خوشحاله یو څه مولوي صاحب بابا دا خو څنګه ښکلي طالبان دي او څنګه قرآن زده کوي حدیث زده کوي او زموږ د پیغمبر دین زده کوي بابا دوی سره امداد کوه بابا دوی له ورکوه د سیل سپاټ پیسې هم دوی له ورکوه حتی الله کم ځای ته خبره ورسوله دې ته الله خبره ورسوله ډاکټر ډېر خوشطبرې ما ته وایي په لانجه دې واړولم مې ولې وایي هلکان وایي چې سکول کالج نه وایو طالبي کوو علم کوو مجلس اثر لري نو د بچو اوس نه خطر زما یو بل دوست ډاکټر دی زما معالج هم پاتې شوی نو مې درته نالم د هغه زوی دی زوی هم سپیشلیست دی الحمدلله زموږ د دې میسا د علاقې دی او صاحب زوی حافظ قرآن دی او ډاکټر هم دی داسې ډېر به درته وښیم د خدای پاک په فضل دغه ډاکټر چې ما درته یاد کړ دغه ډاکټر لوړم الحمدلله نن د مدرسة البنات کې داخلي دي د بچو ښه تربیت بهر کې خبره خو لرې لاړه خو د اصلاح خبره و بده نه وه نو هغه مور هغه خپل ماشوم ته بچي ته لګیا ده چې بچی خدای ته وګوره دا ماحول پرېږده و د دې هلکانو او ما دا نیت کړی چې په تا حفظ کوم او په تا علم کوم تا نه خدای عالم جوړ شي په بچي څه سر نه کوم کله به دې مور دونه خواري وکړه چې حسن بصري رحمت الله علیه له به یې بوته او هغه ته به زما دې بچي ته نصیحت وکړه هغه به ورته ډېر نصیحت وکړه سر به یې ښکته خو چې راپابسېد بیا هغه شی به کله به یې ډوډۍ وکړه او حسن بصري رحمت الله علیه به یې راوغوښته
چې استاد جي ته راشه ډوډۍ مې دله کړې ده پردې نه پورې غاړه زما دې دوی ته هله بچې شابه استاد جي له دا یو څه دا یو څه دا یو څه د مشرانو علماو خو هر څوک قدر کوي لوپران هم قدر کوي هغه نصیحت ورته وکړه استاد جي هغه به ورته نصیحت وکړه خو په هلک هېڅ نصیحت اثر نه کړ د خپلې ځوانۍ او د مال په نشه کې پروت و ناګانه الله رونیوه مسله اقه ځای له راله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم الله اسې څوک نه رانیسي د خدای نافرماني کوله د مورې نه منل د استاد نه منل الله رونیوه او بیمار یې کړ او داسې ناجوړه کو چې حکیمانو نه علاج کوه پیسې لګوه خیره کې د هغه زمانې حکیمانو ډاکټرانو ورته ووایي چې دا لاعلاج مرض ذکر ابلوز مې یو کتاب د ابن عساکر کته دا ډېر لوی محدث دی یو مشهوره مقوله ده خلک ورته حدیث وي خو حدیث نه دی ده مقوله ده چې لحوم العلماء مسمومه یو ناشنا خبره یې لیکلې ده زه ستاسو مخکې کم وی کم خلک چې علماو پسې کم الکان کنزل کوي او بد رد وی د مرګ نه مخکې به دې په هغه بیمارۍ باندې مبتلا کېږي چې بلا علاج وي د علماو غوښې زهریله دي زهریله ته چې د چا غیبت کوې د هغه غوښې خورې که نه نو چې د مولا غیبت دی وکړه د هغه غوښه دې وخوړه نو زهریله غوښه دې وخوړه ابن عساکر لوی محدث دی مرګ نه مخکې به در باندې داسې بیماری راځي چې به لا علاج به نی چا سره به نی او د مور و پلار چې څوک قدر نه کوي او د مور و پلار بېعزتي کوي د مرګ نه مخکې به د فقر راځي دی به غریب کېږي او فقیر کېږي به او د بچي به د سره هغه سلوک کوي کم سلوک چې د خپل مور و پلار سره کوي دا پاتې کېږي خو نه او چې د مور و پلار قدر دی وکړي عزت دی وکړه نو خدای به دې عمر کې برکت اچوي عمر به دې زیاتېږي مال کې به دې خدای برکت اچوي مال به دې زیاتېږي او چې ته د دغې مور و پلار عمر ته ورسېږي حدیث کې راځي نو الله به داسې بچي درکړي چې تا څنګه د مور پلار خدمت کړی دی هغې به ستا هغسې خدمت وکړي دا خو د منګوټۍ دی دا څه ورته ویلې کېږي د ارټ دا پاتې نه دی بهر کیف الک پریوت خدای پاک راونیو چې راوینې و توبې اوس مور ورته کېناسته بچې ما درته نه وې څه شوه ځواني دې اوس ودوړې دی که نه تا ښکلې سترګې څه شوې پرېوتې که نه اخشته سرمن دې څه شوه ختمه شوه که نه شوه غوښې دې څه چې ودوړې دی که نه الله څه خپې دې څه چې غوړقه وه که نه خپې دې اوس وړقه وه که نه ما نه وی چې سم شه الوپران دوستان دې څه شو چې د پلار جایداد دې پې دوړه کړه ځکه نو اوس خو د یو ستا تپوس ته راشي ټولو تښتېدل دا لوپران هلکان خو دې د پدې تا نه خوراک خوري تا خوري تا د خدای نه لرې کوي تا د دین نه لرې کوي کم هلک چې د چا دوست دی مونځ نه کوي دوستانه ورسره مه کوه که مونځ ته یې راړولی شي نو بیا ټیک ته که په دې خیال کوې چې دې زه مونځ ګزار کړمه نو مونځ ته یې راواړوه خو ته به یې مونځ ګزار نه کوې او تا به بې خونده کړي کم چې بالت مجلس کې ناست دي کم چې کنزل کوي کم چې دروغ وایي کم چې غیبت کوي د هلکان په حجرو کې د 11 بجو پورې یو بل سره ناست دي ټولو پر دې غیبتونه کوي د خدای نه یارېږي تاسو الله دې له پیدا کړی دا ځواني او د هلکانه خدای دې لپاره درکړی د دې په دې مور په خپو چاپي ولې نه کوې د دې په دې پلار سره ولې نه کښېنې چې پلار سره ګپ شپ ولګي پلار خوشحاله کړې د دې په دې خپلې ښځې سره کښېنه دم دله ښه ده بهر کې چې خدای راونیوه مور خو مور ده که نه اقه مور ورته ناسته ده هله بچې خدای ته توبه وباسه الله ته توبه وباسه اوس الله ته توبه وباسه دې وخت کې وباسه مورې دې وخت کې به خدای زما توبه څه قبوله کړي که دې وخت کې د الله ته توبه وباسم الله به وایي ښه چې هغه د ځوانۍ وخت دی او د عبادت نوارې زما دشمني کوله د ځوانۍ وخت کې دې مونځ نه کولو پرې دې کوله او اوس ما ته لګیا او توبې وباسې اوس تا توبه کم دی الله سره زه سترګې نشم لګولی مورې ما خدای ډېر خفه کړی خو مور به ورته ژړل ای بچې الله ډېر مهربانه دی او ورونو واقعي چې خدای مهربانه ذات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا حدیث واورئ دا واورئ ښه
اے زما بندگانو اے بندگانو که تاسو دومره ګناه وکې چې د دې ځمکې نه واله د اسمان غاړو ته ورسېږي څومره ګناه چې دا ټوله ځمکه پرې ډکه شي او د اسمان غاړو ته ورسېږي او شرک دی نه کړی چې مشرک نه او ما ته سر ښکته کې توبه وباسې نو دا دومره د ګناه ځای به دله د بخښنې نه ډک کم هېڅ پروا مې نشته څونه مهربانه الله دی قسم په خدای که مور دونه مهربانه وي په بچي څونه چې الله مهربانه دی پیغمبر مبارک فرمایي پلار دونه مهربانه په بچي نه څونه چې الله په موږ مهربانه دی موږ د خدای دشمني کوو موږ منځونه نه کوو موږ د خدای خلاف کوو موږ دروغ وایو موږ غیبت کوو موږ حرام خوري کوو موږ هر څه کوو بیا هم خدای ډوډۍ راکوي بیا هم خدای صحت راکوي بیا هم خدای سترګې راکړي دي بیا هم خدای مال راکړی دی بیا هم خدای بچي راکړي دي بیا هم خدای عزت راکړی دی نو په دې ولې موږ تیرې وځو الله ته توبه وباسئ هر ماسخوتن چې کله سملی استغفار وایه هر ماسخوتن چې سملی یاره کم از کم سل کرته استغفر الله وایه استغفار ذکر دی خپل علماء د مولیانو نه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم که هو او که هو الحي القيوم واتوب الیه یو سل کرته وایه وعده به کوې را سره انشاءالله ستاسو فایده ده پکې د ما پکې څه فایده ده زه خو ستاسو دپاره مې زړه ستړی شو ستاسو فایده ده پکې یو سل کرته وایه معنی سره استغفر الله معنی زده که الله تا نه بخښنه غواړم ما وبخې خدایه الله ما وبخې خو خلک هله وایي چې ګناه کړې که نه ما وبخې استغفر الله الذي اغه الله لا اله الا هو چې د نه ما سوا بل رب نشته دی د الله نه ما سوا بل بخونکی نشتا د الله نه ما سوا بل عزت ورکوونکی نشتا د الله نه ما سوا بل رزق ورکوونکی نشتا د الله نه ما سوا بل څوک بچی ورکوونکی نشتا د الله نه ما سوا بل څوک بچ کوونکی نشتا د الله نه ما سوا بل څوک اولاد ورکوونکی نشتا د الله نه ما سوا بل څوک زامن ورکوونکی نشتا د الله نه ما سوا بل څوک ستا په ښه راتلونکي نشته څوک دی الله دی چې الله دې بچ کوي په خدای قسم که څوک درته نقصان ورسولی شي چې الله دې حفاظت کوي چې الله دې صحت جوړوي په خدای قسم چې ډاکټران به لا علاج یې خدای به دې جوړ کړي او چې الله دې ناجوړه کوي مضبوط وجود به دي او په دې پر دې بیا به څه کوي او لوی طاقت به دي بچي به دله مړه کړي وروڼه به دله مړه کړي بیا به څه کوي دقسې به تش تور ناست دی د خدای په دربار کې کبر به نه کوې لویي به نه کوې عاجزي به کوې استغفر الله بخښنه غواړم د الله نه الذي اغه الله لا اله الا هو چې بل د عبادت لایق بې د الله د ذات نه نشته الحي جمدی دی مړ نه دی القیوم ټول نظام الله کنټرول کړی دی ټول ارس د الله په لاس کې دي ټول نظام قایمونکی الله دی و اتوب الی الله تا ته رجوع کوما توبه وباس سل پیرې به ټول وایي انشاءالله او ړکې به دا وی چې الله نن ما څونه ګناه کړې ده بس ما ته معاف که که نه الله زه ستا بنده یم او ته زما رب یې زما خو بل څوک نشته که نه چې ورته چغه ووامه ای لږه دقسې جزي وکړه زما بل رب نشته زما ته رب یې او تا ته الله چغه وامه ته به معاف کې زه به ګناه کوم ته به معاف کې زه به ګناه کوم ته به معاف کې حدیث پاک کې راځي یو سړی ګناه وکړي نو بیا څه وایي یا الله ما ګناه وکړه ما وبخه اذ عذبت ذنبا فاغفر لي نو الله یې وبخي بیا ګناه وکړي بیا وایي یا الله ما ګناه وکړه ما وبخه الله وایي ومې بخلی بیا ګناه وکړي بیا وایي یا رب یا رب ما وبخه ومې بخلی بیا به نه کومه بیا وکړي یا رب انی اذنبت ذنبا آخر بله ګناه مې وکړه فاغفر لي ما وبخه الله فرشتو ته وایي اعلم عبدي الله اعلم عبدي زما د دې بنده دا علم دی چې ان له ربا یغفر الذنوب چې د ده یو رب شته چې ګناه بخي دی په دې پوه دی چې یو رب یې شته چې ګناه بخي غفرت لعبدي
ولا ابالی بنده میں اوبخ اس پروا میں نشتا چې ګناه وکړي او د ګناه د پاسه قبر کې او لویي کې دا خطرناک دی او چې ګناه دې وکړه او الله ته سر ښکته کړه او الله ته لوی ذات یې زه کمزور یم الله ما له هر څه خو تا راکړي دي روغ صحت خو ستا لاس کې دي الله ما معاف کړه ته ګوره چې معاف کوي دې که نه چې پلار ته وایي ما معاف کړي چې ښه معاف کوم دی خو دا غلطي دې ولې کوله وایي که نه وایي لیکن الله به دام تپوس ته رونه کړي چې دا غلطي دې ولې کوله معاف کوي دې نو چې هلک خدای پاک راونیوه نو مور ورته وی توبه وباسه وی مورې دې وخت کې به د ما توبه څه قبوله شي وی ته بچې توبه وی ښه ده وباسم خو ما له حسن بصري راوله چې ما تاسو چل وښیي د توبې مورې په منډه لاړه بورقې په سر حسن بصري صاحب پسې استاد جي راشه دماغه بچې بس د مرګ په جاله کې پروت دی نن دی که سبا دې مري د پاسېدو هم نه دی لاس په هم نشي ړقولی خو ته وله راشه اوس مې جوړ کړی دی توبه وباسي ته ورته را توبې څه چل وښایه بس هغه غوسه شو ستا زوی له لاړ شم ستا زوی ته خو ما بلا نصیحتونه کړي دي کله به تا کور ته بوتلم کله دلته راوسته او چې ځواني یې ولو پرې کوله اوس چې مري توبې وباسي ځه د هغه توبه نه قبلېږي ځه چې ماله را نه شي اوس دې وخت کې چې د لادو بادو پرېوت توبې وباسي الله سره دوکه کوي ځوانۍ کې نیسته اوس وباسي او که مړ شو ماله به راځې نه جنازه هم پیدا نه کوم بس مور دقسې را روانه شو زی له رانه مور خو مور د لوپټه په اوښکو پاکوي بچې ما درته نه وې دغه یې زما استاد هم ستا د جنازې نه مې انکار وکړو خو یې ما لې پوخ کړی دی ټیک دی کړی دی که نه خو هم دقه وایي که نه چې د ځوانۍ کې توبه نیسته ګناه کول اوس چې پرېوت توبې وباسي وایي مورې ما به راته نه وې چې دې وخت کې زما توبه نه قبلېږي خو تا وې چې توبه وباسه که نه دغه رسته استاد هم وایي چې نه قبلېږي خو مور یو خبره وویل ستا استاد هم پرېږده هر څه پرېږده زه او زما رب زو زما رب که ما ډېره ګناه کړې ده که نه د الله مخالفت د دشمني مې کړې ده خو زما د ګناه نه زما د رب رحم زیات دی زه خدای ته نشم مخامخ کېدی زه به د قیامت پر ورځ الله سره سترګې څنګه لګوم ما خو ستا نه دي منلي د استاد مې نه دي منلي ګناهونه مې کړي دي خو داسې وکړه مورې چې زما جنازه مه کوه په چا زه اوس دونه کمزورې شوې یم چې که زه مړ شم نو ته مې راښکې شي دا لوپټه به زما د خپو کې واچې او ما به په دې لاره کې راکاږې او ډنډه کې به مې وغورځې او چغه به ورسره وی چې څوک د خدای نافرماني دغه علاج دی څوک د مور نافرماني دغه علاج دی څوک د مولا نافرماني دغه علاج دی مولا خو دې زمانې اصطلاح ده عالمان او ما خپوله کې پړې راکاږه کنده کې مې واچوه چې دا څاروي حیوانات مې وخوري که زه د مقبره کې ښخ کړم ما دونه خدای خفه کړې دونه چغې به ووامه چې د مقبرې مړي به هم زما د چغو نه په مصیبت کې پرتې زما او رب شته بس ما پرېږده نور خپل رب ته مې پرېږده او دې کې سوته مړ شو مور غریبه په لوی جنجال کې چې یا خدای اوس وکړم د زوی وصیت څنګه ومنم کنده کې څنګه وغورځوم زه چې څوک وله راولم چې را سره یو لامبه یو خښې کړو د وصیت خو نه نشم منلی مور په غریبه په جړا سر به ما خو بل څوک الله شته هم نه دغه یو بچی ما خو ورسره خواري وکړه الله نو زه نور څه وکړم دروازه وډبېده څوک یې دروازه کولو که حسن بصري ما استاد جي اوس رالی چې زما زوی مړ شو ستا د توبې په ارمان لاړه تا 2 قدمه ما سره نشو راغشتی زما د کوره پورې نشوې راتلی ته ستړی کېدې زما زوی ستا د توبې په ارمان د دنیا نه لاړ نو خو 15 منټه مخکې به راغلی وې توبه به یې ورته خولې به که نه اوس څه له راځي استاد جي خورې دروازه کوله وکړه یو ښه خبر له راغلی دروازه یې کوله وکړه استاد یې وی چې ته مې را رخصت کړې د لاړم کور ته وده شوم نو چې وده شم نو الله مې په خوب کې ولید په خوب کې ډېرو خلکو الله لیدلی دی الله مې په خوب کې ولید نو رب العالمین راته وفرمایل ای حسنه ته څنګه زما دوست دی او زما د دوستۍ دعوې کې چې زما د دوست د جنازې نه انکار کې زما د دوست د جنازې نه انکار کې او زما د دوستانې دعوې کې لاړ شه جنازه م وکړه غسل م ورکړه کفن م ورکړه په خپل لاسې قبر ته م ښکته کړه زما د دوست مړ شوی دی داسې الله مهربانه دی صرف یو ټکې دړه نه وویسته چې زه او زما الله
الندم توبته زه او زما الله رونو مونږ هم ډېر ګناهګار یو مونږ ډېر ملامت یو الله ته مونږ ډېر ګناهګار یو مونږ خپل رب هر وخت خفه کړی دی مونږ له خپل رب څه نه دي راکړی مونږ له خپل رب بچي راکړي دي مونږ له خپل رب عزت راکړی دی مونږ له خپل رب مسلمانی راکړی دی مونږ مسلمانان پیدا کړي لیکن مونږ خپل رب خوشحاله نه کړ مونږ هر وخت خپل رب خفه کړ دغه رب موږ ته آواز کوي یا عبادي زما بندګانو هغه بندګان اسرفوا علی انفسهم ځان سره زیاتې کړې دي بیا موږ د بندګۍ نه وباسي بیا موږ د بندګۍ نه وباسي عبادي زما بندګان بېشک الله موږ ستا بندګان یو خدای موږ ستا بندګان یو موږ په ځان ډېر زیاتې کړې دي موږ ډېر ګناهونه کړي سره دی چې الله تا هر وخت موږ خوشحاله کړي تا موږ له هر وخت نعمتونه راکړي موږ لوی کړي د قبر هم کړي ته م خفه کړي الله موږ ستا د رحمت نه مایوسه نه یو پروردګاره موږ ستا د رحم نه مایوسه نه یو موږ ستا د رحم امیدوار یو الله الله په موږ خپل رحم وکړي خدای په موږ رحم وکړي خدای زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ ګناه معاف کړي الله موږ ډېر ګناهګار یو خدای موږ قدم په قدم ته خفه کړي خدای زموږ ګناهونه چې څومره دي د هغې رحم ستا رحم د هغې نه زیات دی الله په موږ رحم وکړه یا الله د کبر د ژوند نه مو ساتې خدایه د ګناه نه مو ساتې د نیکو اعمالو توفیق راکړې باقي دا بیان به بله جمعه کې درته خلاص کړم انشاءالله الله یې زمونږ په باندې رحم وکړي خدای یو خبره ذهن کې واچوي استغفار به روزانه وایي انشاءالله او دا مه وایې چې ما دا ګناه او دا بس الله ته وایې او الله معافي کوي الله نه مه مایوسه کېږې خو هغه پښتانه وایي اردو والا وایي د الله په فیصلو کې دیر شته خو اندیر نشته دی تاخیر به وکړي تیاره نشته الله په موږ مهربانه دی مهربانه ذات دی موږ خو وایو چې الله موږ ګناه کړی د معاف هم کې خدای معاف هم کې خدای زموږ په ګناه موږ منیسي خدای په دنیا کې هم پې منیسي او په آخرت کې هم منیسي الله روغ صحتونه هم نصیب کړي